بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د تاسو د رالیږلو پوښتنو د واتس اپ او فیسبوک له لارې نه د موږ سره تماسونو له لارې نه چې تاسو کومه پوښتنه کړې وه په هغه باندې خبره کوو. کوشش کوو چې د تاسې پوښتنو ته ځواب ورکړو. ګڼو ځوانانو پوښتنه کړې چې څنګه کولی شو له هغو کسانو سره چې د موږ په مجلسونو کې په ناستو ولاړو کې د موږ بېعزتي کوي، ګوتنیونه کوي، بې ځایه نیوکه کوي، د هغوی په وړاندې غبرګون وښیو. کوم غبرګون کیدای شي د دغسې کسانو یا د دغسې حالاتو په برخه کې موږ سره مرسته وکړي چې موږ خپل شخصیت وساتو او د موږ شخصیت ته صدمه ونه رسېږي. له بده مرغه د موږ په ټولنه کې بې ځایه نیوکې، منفي انګېرنې، سپکې سپورې، ښکنځلې دا اوس یو عام د ټولنیز کړو وړو برخه ګرځېدلي. موږ او تاسې باید د ټولنو د مسؤلو افرادو په توګه باندې له دې پدیدې او له دې ستونزې سره مبارزه او مقابله وکړو. پرې نږدو چې د موږ ځوانان، د موږ بچیان، د موږ ورونه ورېرونه هغوی د نورو ته ښکنځلې وکړي یا د هغوی ته پوچ الفاظ استعمال کړي. لومړی کار همدا ده. دویم داسې هغه کسان چې هغوی د تاسې په وړاندې پوچ الفاظ استعمالوي، ښکنځلې کوي، تاسو پسې بد رد وایي، هغوی دوه مهمې ستونزې لري. اول دا چې دوی کورنۍ تربیه او شخصیت کمزوری ده. دویم دا چې هغوی له تاسې څخه وروسته پاتې دي. هغوی د تاسې په ښکنځلو سره خپل ځان تلقینوي چې ګواکې د تاسې ارزښت یې کم کړی په ټولنه کې، تاسې سپک کړي یاستئ او تاسې د شخصیت له ستونزې سره مواجه کړي یاستئ. په داسې حالت کې تاسو ته پکار دي چې 15 عادتونه ځان ته خپل کړئ. کله چې د تاسې ته څوک ښکنځل کوي، څوک در باندې منفي نیوکه کوي، څوک مو په وړاندې ستغ او سپور حرکت کوي، د هغه په وړاندې 15 ځانګړنې ځان ته خپله کړئ. لومړنی آرام پاته شئ. انګلیسي کې وایي کام ډاون، آرام او پرسکونه واوسیږئ. کله چې څوک د تاسې په وړاندې خشن غبرګون ښیي، د هغې په وړاندې په چټکۍ سره، په غوسې سره، په قهر سره ځواب مو وایاستئ. خپل روان، خپل اروايي حالت آرام وساتئ. په قهر کېږئ مه، په غوسه کېږئ مه. که په غوسه شوئ، هغوی بریالي شو، تاسې ناکام شوئ. کوشش وکړئ په آرام ساتلو سره ځان هغوی مات کړئ. دویم ډیره مهمه خبره ده، که چیرته د هغوی نیوکه، د هغوی قهر، د هغوی پسخند هغه باید حتما ځواب شي. د هغې د ځواب ویلو لپاره له طنز څخه استفاده وکړئ. کنایه ورته ووایاستئ، په خندا کې ورته ځواب ورکړئ. د آرام پاته کېدلو ترڅنګ باید تاسې کوشش وکړئ چې په طنزیه، په داسې کلماتو سره چې هغه محیط او ماحول بدل کړي، خلک وخندئ او د ده ځواب هم پیدا شي. درېیمه ډېره مهمه خبره، که چیرې تاسې د طنز ویلو، د کنایې ویلو خاصیت او ځانګړنه نه لرئ، له پامه یې وغورځوئ، اګنور یې کوئ، توجه مه ورته کوئ. خاموشي او چوپتیا پرې اختیار کړئ. چوپتیا او خاموشي د ټولو بدمرغیو په وړاندې ستره کلا ده. تاسې کوشش وکړئ چې هغوی د پامه غورځولو سره هغه په مغه مجلس کې، په مغه ناسته کې کم اهمیته کوي او په وړاندې هیڅ غبرګون او ځواب ونه وایي. د ځواب نه ښودلو سره تاسې هغوی ته ځواب ورک. څلورم ډېره مهمه خبره، کله چې تاسې پوه شوئ چې دې کس د تاسې په وړاندې یو ناوړه عمل ترسره کړ، هغوی د تاسې په بیابي وکړه، تاسې سپک کړئ، کوشش وکړئ د آرام ساتلو ترڅنګ په کراره، په ارامه ځای کې، په بیل وخت کې، په جلا وخت کې هغې راوغواړئ، ویې پوهوئ، د هغوی هغه بد انګېرنه ځواب کړئ. هغوی ته ورته ووایئ چې تاسې غلط وایئ، تاسې دروغ ویلي، تاسې بهتان کړی او تاسې چې کومه نیوکه کړې نیوکه پر ځای نه وه، تر څو هغوی د بیا ځلې تکرار هڅه ونه کړي او هغوی په خپل ځان کې مات شي. پنځمه تر ټولو نه مهمه خبره د محیط او چاپېریال بدلول دي. کله چې تاسې د منفي انګېرنو، منفي نیوکو سره مخامخ شوئ، چا مو په وړاندې سپک چلند وکړه، ستغې سپورې درته وویلې، کوشش وکړئ چې کله خپل کاله ته لاړئ، خپل کور ته لاړئ، کله چې تاسې خپل ټولګي ته لاړئ، کله چې تاسې خپل لیلیې ته لاړئ، کله چې خپل د کار ځای ته لاړئ، ځای مو بدل کړئ، د ملګرو سره کښېنئ، له کورنۍ سره کښېنئ، لاړ شئ تفریح وکړئ، په چکر لاړ شئ، چا سره ډوډۍ او میلمستیا وخورئ او په دې توګه باندې خپلې منفي انګېرنې له ځان څخه وشړئ. په دې توګه تاسې کولی شئ په ټولنه کې د سپکو سپورو او د هغو کسانو چې هغوی د تاسې د شخصیت د سپکاوۍ هڅه کوي، د هغوی سره مقابله وکړئ. همدا د بریالیتوب راز ده. ډېره مننه.